الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لتسلكوا منها سبلا فجاجا وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظیم. د اسلامی امارت ښاغلو مسؤلینو، مجاهدینو، قدرمنو مشرانو، د رسنیو استازو او محترمو میلمنو او ټولو موجوده حاضرینو ته او علماء کرامو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله پاک دې وکړي چې له صحت او عافیت څخه برخمن یاست. دا ډېر د خوشحالۍ او د ویاړ ځای دی چې زه نن ورځ د هېواد د داخلي اتصال او ځمکني ترانسپورټ په برخه کې د کابل جلال آباد دویم لین سړک جوړونې د یوې داسې مهمې او حیاتي پروژې پرانیسته کوو چې د هېواد دوه ستر تجارتي ولایتونه کابل او جلال آباد په کمه فاصله یو له بل سره نښلوي. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې 160 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل بګرامیو ولسوالۍ څخه پیل د کابل ولایت خاک جبار د ننګرهار ولایت د حصارک خوږیاڼو او سرخرود ولسوالۍ څخه له تېرېدو وروسته د ننګرهار د حلقوي سړک سره نښلول کیږي. نوموړی سړک د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د کابل جلال آباد پر لویه لاره د تلونکو وسایطو او عراده څخه د هغوی د نوعیت په تبکیب د ټاکل سوي حق العبور په بدل کې جوړیږي. دا محصول به د ټولګټو وزارت په ځانګړي بانکي حساب کې په شفافه توګه جمع کیږي او بانک ته به تحویلیږي او د مالیې وزارت به یې د مصرف او عملیاتي اړتیاو اړوند اړینې او عاجلې اسانتیاوې برابروي. روښانه ده چې ننګرهار د افغانستان یو له مهمو سرحدي او تجارتي ولایتونو څخه دی او د هېواد په سوداګرۍ او سیمهییز اقتصاد کې مهم رول لري. د کابل او جلال آباد دوهم لین سړک به د هېواد د ملي اقتصاد د پیاوړتیا سره د پام وړ مرسته وکړي. د دغو دوه مهمو اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي ښارونو ترمنځ د ترانسپورټ اسانتیا نه یوازې د هېواد کورني سوداګرۍ ته وده ورکړي بلکې د سیمې او نړۍ سره هم زموږ د سوداګریزو اړیکو او مناسباتو په پراختیا کې مهم رول لري. د دغې مهمې لارې په جوړېدو سره به د سیمې خلکو او سوداګرو ته د تګ او راتګ اسانتیاوې برابرې شي. د سوداګریزو توکو او اموالو د لیږد د بهیر په ګړندي، خوندي او کم لګښت سي. د لارې په اوږدو کې به کوچني او منځني کاروبارونه وغوړېږي. د کابل او جلال آباد اقتصادي او سوداګریز تړاو به غښتلی کړي. د کابل او جلال آباد په لومړي لین سړک باندې به د نقلیه وسایطو د تګ او راتګ ګڼه ګوڼه کمه کړي او د ترافیکي پیښو کچه به د پام وړ سطحې ته را ټیټه شي. ګرانو هېوادوالو، د داخلي ترانسپورټ معیاري رغول
او پیاوړتیا د سیمه ییز اتصال لپاره لومړنی شرط دی. داخلي لوی لارې او سړکونه له یوې خوا د هیواد ولایتونه یو له بل سره نښلوي او له بلې خوا همدا سړکونه د سیمې د هیوادونو سره د سیمه ییز ترانسپورټي اتصال په برخه کې تر ټولو اساسي رول لوبوي. د افغانستان اسلامي امارات تر دې دمه د سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په موخه د ترانسپورټي زیربنا جوړولو په برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې زیات کار ته اړتیا ده او د دا ډول بنسټیزو پروژو تطبیق د اسلامي امارات مسؤلیت دی. د سیمې له قدرمنو اوسېدونکو څخه هیله کوم چې د دې مهمې او بنیادي پروژې د تطبیق په برخه کې د اړوندو مسؤلینو سره لازمه همکاري وکړي او د پروژې له تطبیق کوونکو څخه هم په جدي توګه غوښتنه کوم چې دا مهمه او ستراتیژیکه پروژه د ټولو منل شوي معیارونو په پام کې نیولو سره په باکیفیته توګه پلي کړي. خو الله پاک چې دغه کمیټې ته یا کوم شرکت چې د وزیر صاحب محترم سره پروتوکول لاسلیک کړی دی، الله دې دوی ته توفیق او توان ورکړي چې په ښه صحیح باکیفیته ډول باندې دغه کار په مخ روان کړي. داسې نه یي خدای مه کړه چې د پای ته رسېږي د سر لخوا بیرته پسې خراب وي. نو دا زموږ د دوی څخه یو خواهش غوښتنه ده چې دا د ملت د دې وینو د دې مسکینتوب د دې فقر د دې غریبتوب په حال کې موږ د دوی څخه پر لار باندې کوم شی غواړو، هغه خو د دغه سړک دپاره غواړو چې دا خدای مه کړه ضایع نه شي. په اخر کې د دغې مهمې پروژې د پیل امله ټولو هیوادوالو ته د زړه له تله مبارکي وایم او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د هیواد اقتصادي زیربناو د جوړولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او انشاءالله په دې باندې هم ډاډ ورکوو خپل ولس خپل ملت ته چې د افغانستان اسلامي امارات کوم مسؤلین چې کومه خبره کوي پر هغه وفا کوي. اول یې دا نن موږ تاسې وینو چې کومه خبره موږ کړې ده، د الله سره دی، الله دې نور هم موږ ته توفیق راکړي د ښه کار کولو د خپل ولس او د خپل ملت دپاره چې نور هم دغسې پروژې او داسې کارونه وکړو. نو دا یو غټه خبره ده او د ګران هیوادوالو ټولو اساسي ستونزو ته به په وخت رسیدګي کوي.